داغینا بعد حدیث راوڑا دا ابو هريره رضی اللہ عنہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا امن الامام فامنو کله چې امام امین وي نو تاسو سره امین وایي فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة د چا امین ویل چې د ملائکو د امین ویلو سره برابر شو غفر له ما تقدم من ذنبه الله ولا تیر شي ګناهونه باقي اصل کې د حدیث د امین د مسلې لپاره نه راوړل د امین مسله د سوره فاتحه سره راځي ودلته راوړل دې لپاره راوړل اذا امن الامام فامنوا چې امام امین وي به تاسو امین وایي یعنی دام د امام د تابعداري لپاره راوړل نو د چا امین ویل چې د ملائکو د امین ویلو سره برابر شي یعنی په زمانه کې په وخت کې الله رضا تیر شي ګناهونه بخي دلته دا فائدې چې دا کم ملائک دي چې هغوی امین وایي نو بعض علماء دا ویلي دي هغه ملائک دي چې الله د بندګانو په حفاظت باندې مقرر کړي دوی امین وایي او بعض وایي چې نه د دین مراد ټول ملائک دي چې حدیث کې ملائکو ټکې راغلی او بعض وایي دا هغه ملائک دي چې مانځه ته سحر او مازدیګر مانځه کې حاضرېږي حدیث خو تاسو اورېدلی کې بدلېږي وایي دا هغه ملائک دي الله اعلم خو حدیث کې ټکې د ملائکو راغلی دي او موږ ته بس دغه مسله اهمه ده چې ملائکو امین وایي او چې کله زمونږ امین ویل د ملائکو د امین ویلو سره برابر شي نو الله پې تېر شي ګناهونه دغه کس بخي نو معمولي خبره نه ده او دینه دا مسلم راووته بعضو علماو ته دا راویستې ده چې امین ویل دا واجب دی په مقتدي باندې وایي ځکه چې رسول الله وسلم امر کړی دی اذا امن الامام فامنو امام چې کله امین وایي نو تاسو بیا امین وایي نو امر د وجوب دپاره او چې یوازې لمونځ کې نو هم به سوره فاتحې نه بعد امین وایي ځکه سوره فاتحه تفصیلي دعا ده تفصیلي او دا امین مختصر دعا ده اخره کې خلاصه ده لکه ته ګوره سوره فاتحه کې دا وایې که نه یا الله ما ته نیغه لار وښایه هغه لار چې د هغه خلکو چې تا پې انعام کړی دی نه لار د ګمراهانو نه د هغه خلکو چې غضب پې کړی شي ته تفصیلي دعا وغوښته بیا دې لنډ دا ووایي امین یا الله زما دا دعا قبوله کړي نو دا هم دعا ده خو دا خلاصه شوه او ځکه روایت کې دې سره ځي چې امین د دعا دپاره داسې لکه مهر اخره کې ته خبره وکړې اخره کې وله مهر رواج چې ویلي کې اخره کې پې مهر ولګې ځکه شان چې کله ته دعا وغواړې اخره کې امین ووایې نو دا مهر شو نو دې حدیث نه دا واضح شو چې امام به هم امین وایي مقتدي به هم امین وایي او که چېرته امام امین ونه وایي نو مقتدي به امین نه پرېږدي مقتدي به امین وایي ځکه چې مقتدي ته ځان له امر دی او حدیث کې دې سره صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی فقولوا امین تاسو امین وایي اوس دلته دا ونه چې امام امین وایي نو امام که امین وي ته به وایې او که امام امین ونه وي بیا به هم وایي ځکه چې تا خو بیا هم د سوره فاتحه د امام دې مو اورېده او خپل منځ کې دې سوره فاتحه ووایي نو دعا د امام هم د دعا ستا هم ده امین به وایي دلته یو بله مسله اهمه او دې باره کې یو څو پیرې تپوس هم شوی زمانه چې یو سړی منځ کې امام پسې شاته امام سوره فاتحه ختمه کړه دی به ورسره امین وایي او چې دی خپله سوره فاتحه ختمه کړي دی به امین وایي او که نه نو دی به وایي دی چې ځان له سوره فاتحه ده ختمه کړه خو دعا یې وغوښته نو امین به ورسره ووایي خو هغه امین به په پټه وایي ځکه چې سوره فاتحه به پټه ده وایي او چې کله امام سوره فاتحه ختمه کړي او امین وایي هغه به جهرن وایي سنت طریقه دا ده نو دی به ورسره جهرن امین وایي بیا به وایي ځکه چې دا دی د دغې دعا دپاره امین وایي کومه دعا چې امام وغوښته او هغه ځان له چې د امین کوم وایي نو هغې د کومې دعا دپاره وایي کومه چې ده وغوښته او د سوره فاتحه وایي او دا مسله به تفصیلا راشي چې سنت طریقه دا ده چې امام به هم جهرن وایي او مقتدي به هم جهرن وایي
اوس ګوره دې حدیث ته تاسو خیال دی که نه وي کله چې امام امین وایي تاسو وایئ نو چې د امام امین موږ نه اورېدلی نو کله به وایو وایي چې امام امین وایي تاسو وایئ تابعداري کوئ که نو چې امام په زور امین ونه وایي نو ما ته به کله وایو ما ته خو پته ونه لګېده امین خو موږ په زور وایو خبره ستا صحیح شو خو لکه دلته د تابعداري د هغه برابر کېدی شي نشي کېدی که ځکه چې موږ د هغه اواز ونه اورېدو نو اوس پته نشي چې زموږ امین د ده نه ډېر لیټ شو که د ده په امین پسې شو او دا هم پته نه لګي چې مولوي صاحب امین ویلی دی او که نه دا پکې بله مسله ده نو ځکه سنت طریقه او سنت چې موږ دا ووایو نو معنی ده چې که څوک امین په پټه ووایي نو د ده نه غوره طریقه پاتې شوه او مونځ یې صحیح دی او حدیث کې دې باره کې ډېر حدیثونه خو دا مسله به مستقل راشي انشاءالله سورې فاتحې سره لکه حدیث ته وائل بن حجر رضی الله عنه وایي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قرأ ولا الضالین رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا الضالین وی فقال آمین آمین وی يمد بها صوته اواز یې پې اوچت کو یو روایت کې داسې راځي رفع بها صوته اواز یې پې اوچت کو ښه واضح نو د رسول الله وسلم طریقه دا وه ځکه امام عطا وایي عطا ابن ابي رباح د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ هغه وایي چې ما 200 صحابه کرام لیدلی دي چې کله به امام امین وي امام به ولد ضالین وي نو هغوی به امین وي تر دې چې د جومات کې به کړنګا جوړه شوه 200 صحابه کرام او یو حدیث کې داسې هم راځي چې رسول الله وسلم وایي چې یهود ستاسو په دې امین ویلو باندې ډېر خفه کېږي یهود ستاسو یو په دې سلام باندې ډېر خفه کېږي او بل په څه خفه کېږي په امین ویلو باندې هغوی خفه کېږي ډېر بعض دلته راشي نو عقل جنګی را جنګی وی ګوره جي قرآن کې دا راغلي دي چې دعا په پټه غواړي اوس دا یو کس دی کوشش کوي چې حدیثونه او قرآن وجنګوي موږ دا خبره صحیح ده غوره طریقه دا اصل دا دی چې دعا به په پټه کې الا چې الله او د الله پیغمبر ویلي چې په زوره کوه قضي کې په زوره کوه دا دین د هغوی دی زما استاد ما ستا په لاس کې دا نه دي چې څه به کوو څه به نه کوو چې هغوی راته څه وښیي هغه به کوو نو ما ورته پکې سله بیا یاره که داسې وشي او یاره که داسې وشي دې ته څه ضرورت شته هېڅ ضرورت نشته دا زنانې چې دي زنانه پیدا کړي خو الله ټول یو شان دي که خو راته یې ویلي دي دا ستا دپاره حلالي دي او دا حرامي دي بس اوس ما ورته راولګو نه نو دې کې اوس یعنې دا څه وجه شوه او دا خو یو شان ښځې شوې او دا ګوره موږ مسلمانان یو مسلمانان هغه چاته وایي چې اسلام معنی دا ده الاستسلام لله الله ته غاړه ایښوده چې سره ته وایي هغه به کوې چې سره دې منع کوې منع کېږي یاره نو د خنزیر دا غوښه ولې حرامه ده او دا هم غوښه ده او د غوا دا غوښه هم غوښه ده بیا خو به ټولې دا قصې ته شروع کړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خبره بیان کړې ده او د قرآن وضاحت هغه کړی دی چې په پټه دعا غواړه قرآن کې هم د حدیثونو کې هم حق پیغمبر ویلي دي په بعضو ځایونو کې په زوره غواړه بس آمنا سمعنا واطعنا زمونږ په ایمان دی موږ خبره واورېده موږ پې عمل کوو بعضو والعیاذ بالله دا کار دی د مولیانو چې د رسول الله وسلم حدیث او قرآن به د یو بل سره جنګي راجنګي نه نو الله خو دا نه نو پیغمبر دا اوس ګوره ما چې راته کومه خبره وکړه چې الله ته وایي چې دا کار داسې کوه بیا د پیغمبر رالیږلی دین د وضاحت لپاره پیغمبر ته وایي چې بعضو ځایونو کې خیر دی داسې کوه خبره ختمه شوه که نه شوه اوس به په دې کې چخ چې هغه څوک وایي چې په زړه کې څه چلي نه نو دا څنګه او نه نو دا ولي لکه پرېږده نه نو دا څنګه او نه نو دا ولي لکه عبدالله بن عمر نه یو کس تپوس وکړو د یمن نه راغلی وایي دا جراثت ښکلول د دې څه حکم د هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ښکل کړی نو ښکلول یې په کار دي
هغه وی کچرته داسې شي او کچرته داسې شي او ارأیته لګیا شو هغه ورته وی اجعل ارأیتک فی یمن دا یمن کې دي دا ارأیتک و رأیتک پرېږده او که داسې وشي او که داسې وشي زه درته وایم رسول الله وسلم دا کار کړی دی خبره ختمه شوه ته ماته وایې که داسې وشي او که داسې وشي او که داسې وشي او ځکه یې ورځ پسې یو کس راغی د دغه باره کې تپوس وکړو د ویترو باره کې چې دا ویتر واجب دی فرض دی که نه سنت دی او دې تپوس د امام مالک رحمه الله نه هم شوی دی نو ټولو دا جواب ورکړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي موږ یې کوو بس پوره نه یعنې چې دا موږ ته معلومه شو چې رسول وسلم کړي دي بس پوره شو معنی د خبرې زما دا ده چې د هغوی دا طریقه و چې دې ته به کتو چې الله سوی د الله پیغمبر سوی هغه ځای کې به ودرېدو بیا به مخکې د ځان نه پکې هوښیاران نه جوړول اوس الله موږ ته دا وایي چې غوره دا ده چې دعا اصل دا چې دعا په پټه وغواړه هغه الله چې کوم پیغمبر د دین د وضاحت لپاره رالیږلی دی هغه دا وایي چې امین دعا ده خو دلته دا دعا په زوره وایه بس او سبحان الله دې بعضو هسې یو تعصبي یعنې دا اجتماعګانې چې کوي او دا پروګرامونه چې کوي څه خبره وکړي الله دې داسې وکړي ووایي په زوره وایي امین ټول وایي امین دلته بیا دې ته نه ګوري چې امین ولې په زوره وایي دعا خو چې په پټه یې غوره ده او مولوي صاحب ورسره په خپل هم په زور وایي امین او والعیاذ بالله العباس دې ته وایي د خره په شان هڼېږي او د خره په شان رمباړې وایي دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده او امام عطاوی 200 صحابه کرام ما لیدلي 200 صحابه کرام او امام بخاری دا اثر راوړی دا روایت چې عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما چې کله په مکه کې امام وي هغه چې به کله ولد ضالین وي نو امین به دومره په زوره شاته خلکو ووایي چې کړنګا به جوړه شوه په مسجد حرام کې نو دا سنت طریقه ده په دې تنګېده نه دي پکار او په دې خفه کېده نه دي پکار دې نه سړی هله تنګېږي چې کله سړی د رسول الله وسلم د طریقې سره نابلده شي نه یې دا اورېدلی چېرته اول ته ورته په منبر باندې چې کوم ناست هغه حضرات ورته د رسول الله وسلم د طریقې داسې ښکاره کړي چې یعنې دا وایي چې دا د شافعي مذهب دی یعنې اوس دلته چې رقم حدیث بیان شو دې حدیث کې ابو هریره موږ ته دا وضاحت ونه کړو چې دا د شافعي حدیث دی که د مالک دی په کار نه ابو هریره له چې د حدیث اخره کې داسې ویلی غفر له ما تقدم من ذنبه ويعمل به من كان على مذهب الامام الشافعي په کار یې داسې ویلی چې موږ خو پوه شوی وی که نه یا یې ورسره داسې وضاحت کړی وی چې امام ابو حنیفه مذهب والا یا امام احمد مذهب والا پې عمل کوي د نور دپاره نه دی دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده او زموږ د ټولو په پیغمبر باندې ایمان دی زموږ د ټولو پیغمبر دی نو بیا دا قصې پرېښوده په کار دي چې نه چې زموږ مذهب کې شتي او ستاسو مذهب کې نشته یعنې کورونو کې دنه زنانه دا خبرې به کوي سپین ږیرې به دا خبرې کوي او د دې قصې نه خبر نه دوی څه ټکی وایي یعنې څومره خطرناکه خبره ده چې حدیث واورې مسله واورې ورته وایي دا د سعودیانو مذهب دی او دا د انډینو مذهب دی او دا د پښتنو مذهب دی دا کوم ځای کې دا تقسیم راغلی دی ما انزل الله بها من سلطان د دې خو الله څه دلیل نه یې رالیږلی چې سعودیانو ځان له مذهب دی د پښتنو ځان له دی د سوډانیانو ځان له دی مصریانو ځان له دی دین تقسیمول نه دي پکار د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دا د ټول امت دپاره دی او که داسې زه ووایم ګوره دا مثال والی وضاحت دپاره یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم نه موږ ته هسې مثال ویم موږ ته راورسېدو 2 لاکه حدیثونه صحیح شو دا 50,000 حدیثونه یعنې امام مالک بیان کړي دي 50,000 امام ابو حنیفه بیان کړي 50,000 امام احمد 50,000 امام شافعي او موږ صرف دغه 50,000 پورې نښتي یو چې کوم زموږ د امام بیان کړي دي څو موږ پرېښودو 1.5 لاک یعنی 3 حصې زموږ نه پاتې شو په دې قصه
چې نه د هغوی مذهب دی دا زموږ مذهب دی. نو ځکه ته به په ټول دین باندې عمل کې دا تقسیم پکې نشته چې دا د هغوی د مذهب حدیث او دا زموږ د مذهب دی.